میرویس خانیکزی داسې لیکي زه او موږ د منظور د عسکري حد کې لا هم نه یو. ځینو ملګرو بې حده مینه راکړې، زما او ملګرو په ستاینه کې مبالغه کړې. موږ یې مبارزین ګڼلي یو او اوچت اوصاف یې کارولي. د دوی له مینې زار خو دا باید ووایم چې موږ لا د منظور مقام ته رسېدلو نه پیړۍ فاصله لرو. ځکه زه 3 وخته په ماړه نس او ارامه فضا کې ډوډۍ خورم، خو د منظور زموږ لپاره لوږې زغملې. زه هر ماښام خپله کورنۍ ګورم او مجلس ورسره کړم، خو منظور په دا 2 کلونو څو شپې لا هم په ارامه خپلې کورنۍ سره نه دي کړې. زه ملګرو سره کله کله تفریح کوم، خو منظور دا 2 کاله زندان په زندان خپلو ملګرو پسې ګرځېده. زه په ارام موټر کې ولایتونو ته میلې ته ځم، خو منظور لسګونه کیلومتر پلی تګ کاوه د خپل پښتون سره اوښکې تویې کړې. زه فیسبوک کې لیکل کوم او جوړې غونډې ته وینا، خو منظور د پښتون د ویښولو لپاره شپې په ویښ سبا کولې. که ما مرکې او خپرونې کړي نو د شمشاد یې کور آباد وي چې زمینه یې راته برابر کړې. که نه زه خو د حلال معاش په مقابل کې خپل مسؤلیت ادا کوم، هېڅ قرباني او شاهکار مې لا نه دی کړی، خو منظور بې امتیازه لګیا دی او قرباني ورکوي. زه صرف فکر کوم چې شاید ژوند ته مې ګواښ وي، خو منظور په خپلو سترګو لیده چې هر ګام کې مرګ او ګواښ ورته خوله نیولې، خو بیا به هم روان او روان دی. زما لاسونو ته که زولنې واچوي او زندان ته مې روان کړي، شاید ولړزېږم، وډار شم او نږدې کسانو فراق کې آن وژاړم، خو منظور مې ولید چې زولنې په لاس کې لا هم له زړه خندل او اندېښنو څرک یې هم په سترګو کې نه و. زه او موږ د منظور هغومره خو لا پرېږده آن د منظور او پي ټي ایم د عسکري جوګه شاید ونوسو، خو هو ژمنه کوو چې د حق او عدالت لپاره به د منظور سیوري ځان نه جوړو. هو ژمنه کوو چې د قام او وطن لپاره نه خرڅېږو، نه ویرېږو، نه په شا کېږو. ما مبارزه لا نه ده کړې، خو ژمنه کوم چې خیانت او رذالت به کله هم ونه کړم. ډېره مننه چې ویډیو مې سره تر پایه وکتل. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.